سلام. د دې مهال خبري ټولګې ته ښه راغلاست. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د ټاکنو له شفافو پلایلو ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼه کې راغلي چې مایک پامپیو د افغانستان له اجرایي رئیس عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې متحده ایالات افغانستان کې له دیموکراسۍ او د ټاکنو له شفافو معتبرو پایلو ملاتړ کوي. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو خواو افغانستان کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر سفر د سولې خبرو او تاوتریخوالو د راکمولو په تړاو بحث او خبرې اترې کړې دي. د ناټو مشرانو په 2 ورځنۍ غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار شوی. د یاد سازمان وایاند ویلي د دوی له هڅو یوه دا ده چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوی وشي. هغه زیاته کړې چې ناټو په افغانستان کې د سولې پروسې کلک ملاتړ کوي، خو مهمه دا ده چې وسله وال طالبان په رښتینې ژمنې سره د مذاکراتو میز ته حاضر شي. د ناټو دا خبرې داسې مهال دي چې له وسله والو طالبانو سره د سولې هوکړې نهایي کېدو ته هیلې ډېرې شوي دي. د ثبات او همګرایي ټیم سلګونو پلویانو په سرپل ولایت کې د لاریون پر مهال د تقلبي رایو د ابطال غوښتنه وکړه. لاریونوال مرګ په تقلب کارانو د شعار په ورکولو سره خبرداری ورکوي تر هغې چې پکې پاکې او تقلبي رای سره جلا نشي او 300 زره تقلبي رای باطل نشي خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. لاریونوالو د یو پریکړه لیک په خپرولو سره په دې ولایت کې د رایو د بیا شمېرنې بهیر سره مخالفت وکړ. په یو شمېر ولایتونو کې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرایي ټیم د لاریونونو پر دوام د دغه ټیم سلګونو پلویانو سرپل ولایت کې لاریون وکړ. لاریونوال چې د سرپل ولایت واټونو ته راوتلي د پاک او ناپاکو رایو د بیلولو غوښتنه کوي. دوی وایي که کمیسیون 300 زره تقلبي رای باطل نکړي خپل اعتراضونه جاری ساتي. پروسه را به چالش کشیدن و میخواهند که آراهای تقلبیشان را به آرای پاک مردم یکجا نموده این پروسه را به دور دو یا هم به چالش بکشانند. مردم ولایت سرپل در طول تاریخ از خود رشادت و فداکاری نشان داده، نه از گرمای تابستان و نه از سردی زمستان ترسیدن. من مطمئن هستم که اگر 300,000 رای را هم داخل سیستم بکند آن وقت هم تیم دولت ساز کامیاب نمی شود. این ملت، ما مردم سرپل روز انتخابات 45 زخمی داریم، 7 شهید داریم، با پشت صندوق‌های رای رفتیم. معترضین خبرداری ورکوي که غوښتنې ونه منل شي په مدني نافرمانیو به لاس پورې کړي. دوی وایي چې د پاک او ناپاکو رایو د جلا کولو تر وخت پورې خپلو لاریونونو ته ادامه ورکوي او اجازه نه ورکوي چې تقلبي رای د خلکو سرنوشت وټاکي. دار ساختن اشرف غنی تو با زور رئیس جمهور شدن نمیتونه کمیسیون مستقل استقامت و استقلالیت بده. کمیسیون نامستقل این خودش خیانت کردن، حق ما را، رای ما و شما مردم ضایع کردن. ما خواهان حق خود هستیم، ما خواهان رای خود هستیم، ما پشتیبانی خدا از جنرال صاحب دوستم اعلام میکنیم. په سرپل ولایت کې دغه اعتراضونه د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش بهیر سره د مخالفت له امله دوام لري او په ولایتونو کې معترضینو د رایو د تفتیش مخه نیولې. بل خوا ته 50 سلنه افغانان په دې باور دي چې هیواد په ناسم لور روان دی. د سولې، امنیت، ټاکنو د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د آسیا فاونډیشن تازه سروې ښیي چې دغه کچه تیر کال 49 سلنه وه. دغه سروې چې د هیواد په 14 ولایتونو کې شوي او پکې 18,000 کسانو سره مرکې شوي، د افغانستان 89 سلنه خلکو له وسله والو طالبانو سره د سولې له مذاکراتو ملاتړ کړی او 14 سلنه نور ویلي چې وسله والو طالبانو سره سوله ممکنه ده. په دې سروې کې راغلي چې وسله والو طالبانو د واک ترلاسه کولو او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره جنګ جاري ساتلی دی. آسیا فاونډیشن په افغانستان کې د امنیت، ټاکنو، سولې پروسې او فساد په تړاو خپله سروې خپره کړه. د دغې سروې له مخې په 2019 میلادي کال کې 58 سلنه افغانانو د نامنیو جنایي جرمونو، خراب اقتصادي وضعیت
او د حکومت د حاکمیت څرنګوالي ته په کتلو ویلي چې هیواد یې پر ناسم لوري روان دی. په داسې حال کې چې په 2013 کال کې 49 سلنه خلکو په دې تړاو اندېښنه ښودلې وه. آنها که فکر میکنند کشور ما در مسیر نادرست در حرکت است که 58% است امسال، اونا سال گذشته 49% گفته بودند که وضعیت امنیتی درست نیست. دغه سروې چې په 24 ولایتونو کې ترسره شوې 18,000 کسانو سره پکې مرکې شوي چې تر ډیره پکې سولې ته د هیلهمندۍ کچه زیاته ښودل شوې ده. د آسیا بنسټ د سروې له مخې په افغانستان کې نږدې 90 سلنه خلک له طالبانو سره د سولې له خبرو ملاتړ کوي چې له دې جملې 61 سلنه نارینه او 50 سلنه ښځینه دي. کله مو چې د خلکو نه د دوی د نظر په مورد پوښتنه وکړه چې آیا دوی د طالبانو سره د خبرو ملاتړ دي او که نه، دام چې کله په نارینه او په ښځینه یا په جنسیت باندې وویشل، نو نارینه تقریبا ښځینه ته زیاتره د طالبانو سره د خبرو ملاتړ دي چې 61% دي او 50% ښځینه بیا د دې ملاتړ کوي. په دې سروې کې د خلکو په باور طالبان د بیا ځل لپاره د واک غوښتلو او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور له امله جنګ ته ادامه ورکوي. د آسیا فاونډیشن سروې 49 سلنه خلک په دې باور دي چې د سولې خبرو کې استازیتوب شوی. 64 سلنه خلکو ویلي چې طالبانو سره جوړجاړی ممکن دی. 15 سلنه خلکو د ځان د امنیت په تړاو اندېښنه ښودلې او دا لوړه فیصدي ده. 80 سلنه کلیوالي او 55 سلنه ښاري خلکو ویلي چې طالبان ورته تهدید جوړوي. 60 سلنه خلک له مرکزي حکومت نه راضي دي او 15 له محلي ادارو نه. 68 سلنه خلک وایي چې په 2019 کال کې فساد ورته لوی مشکل دی او 50 سلنه خلکو ویلي چې په 2019 میلادي کال کې اقتصادي وضع خراب شوې ده. در سال 2019 اضافه‌تر از 50% افراد گفتند که وضعیت مالشان خرابتر شده. چې طالبان ولې جنګ کوي، دلیل یې څه دی؟ یو اولنی دلیل چې دوی ویلی هغه دا دی چې دوی بیرته غواړي قدرت ته ورسي، د قدرت واګی په لاس کې واخلي، او دوهم دی چې دی د بهرنیو ځواکونو شتون دی. سره له دې چې په دې نظر پوښتنه کې 60 سلنه خلکو ویلي چې حکومت په سم لور او 58 سلنه خلکو ویلي چې په ناسم لور روان دی، خو ولسمشرۍ ماڼۍ له دې سروې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې د سولې په برخه کې د حکومت هڅې د دې لامل شوي چې خلک خوشبینه کړي. ما از نشر سروې اخیر بنیاد آسیا استقبال میکنیم. مردم افغانستان امروز به این باور هستند و خوشبین هستند که ما باعث دولت و ملت به طرف مثبت یا در مسیر مثبت در حرکت هستیم. تلاش‌های حکومت افغانستان در سال 2019 برای آوردن صلح، برای ختم جنگ، برای تامین امنیت و عملی کردن پروژه‌های نوسازی و بازسازی و اقتصادی باعث شد که مردم نسبت به آینده خوشبین باشند. آسیا فاونډیشن داسې مهال دغه سروې خپروي چې په خبره لا هم قضایي ادارې، محکمې، ګمرکي دفترونه، ښاروالۍ، برېښنا شرکت او د افغان پوځ اداراتو کې فساد موجود دی او له خلکو رشوتونه اخیستل کیږي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د ټاکنو د هغو پایلو ملاتړ کوي چې ټول افغان سیاسي لوري ته د منلو وړ وي. د جرمني دفاع وزیره چې په کابل کې له ولسمشر غني سره یوې ګډې خبرې غونډې ته خبرې کولې، تمه ښیي چې د ټاکنو په پایله کې به یو پیاوړی حکومت رامنځته شي او د سولې پروسه به په قوت مخ یوسي. ولسمشر غني د سولې په برخه کې د جرمني رول مهم بولي او وایي آلمان په افغان سوله او د ملي پخلاینې په برخه کې د پام وړ ونډه لرلی شي. ولسمشر غني له اوږده ځنډ وروسته په کابل کې په یوه ګډ خبري کنفرانس کې راڅرګند شو، خو دغه خبري ناسته له خبریالانو سره له سوال او ځواب پرته پای ته ورسېده. د آلمان دفاع وزیره چې افغانستان ته په سفر راغلې وه، په ار کې له ولسمشر غني سره په خبري کنفرانس کې د افغان ځواکونو وړتیاوې وستایلې او وایي هیواد یې د افغان پوځ روزنې ته ژمن دی. نوموړی وایي هیواد یې د انتخاباتو د هغو پایلو ملاتړ کوي چې ټولو افغان لوریو ته د منلو وړ وي او داسې پیاوړی حکومت رامنځته کړي چې د سولې پروسه په قوت سره پرمخ یوسي.
افغان ځواکونو اوسمهال ښې وړتیاوې ترلاسه کړي. د ټاکنو پروسې د امنیت په ساتلو سره هغوی خپل ظرفیتونه وښودل. آلمان د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو د هغو پایلو ملاتړ کوي چې ټولو افغانان سیاسي لوریو ته د منلو وي او په نتیجه کې داسې حکومت رامنځته شي چې د سولې پروسه په قوت پرمخ یوسي. ولسمشر غني د سولې په برخه کې د آلمان هڅې ستایي او وايي جرمني له هغو هیوادونو څخه دی چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې په برخه کې مهم رول لوبولی. ولسمشر وايي آلمان د افغانستان په تړاو د 3 مهمو کنفرانسونو کوربتوب پر غاړه درلود او دا ښیي چې یاد هیواد د باثباته افغانستان غوښتونکی دی. به حیث یک همکار نهایت خوب و به حیث حامی یک افغانستان باثبات در منطقه کوشش نهایت زیاد داشتیم. امروز ما در ابعاد مختلف آینده افغانستان صحبت کردیم و از تاکید شما بر ازی که هم یک صلح با عزت و پایدار بیاید که آلمان اولین نقش تسهیل کننده را در ایجاد مفاهمه ایجاد کرده و هم حقوق و آزادی هایی که در قانون اساسی ما و دستاوردهای سالهای گذشته ما حفظ شود تاکید داشتین. آلمان دفاع وزیر داسې مهال د شفافو ټاکنو د پایلو پر اعلان ټینګار کوي چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همګرۍ ټاکنیز ټیم پلویانو له تیرو 3 ورځو را په دې خوا په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د ټاکنو د پایلو له امله اعتراضونه پیل کړي دي. د مخابراتي مالیې 15 میلیارد افغانۍ په غیر قانوني توګه د افغانستان بانک څخه مالیې وزارت ته انتقال شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د مالیې وزیر د 10 سلنه مخابراتي ټاکس نږدې 15 میلیارد افغانۍ چې د قانون له مخې باید افغانستان بانک وساتل شي ارګ ته په اختیار کې ورکړي او په نامعلومو مواردو لګول شوي دي. د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي د مخابراتي محصول پر دغو پیسو نظارت نشته او ډیری د ارګ لخوا لګول شوي دي. خو د مالیې وزارت وایي د قانون له مخې د 10 سلنه مخابراتي ټاکس د راټولولو مسؤلیت د مالیې وزارت پر غاړه دی او دغه پیسې باید مالیې وزارت ته انتقال شي. د 10 سلنه مخابراتي مالیې د راټولولو بهیر چې پکې د فساد په تړاو انتقادونه ډیر شوي، د ولسي جرګې غړي د دغو پیسو د های فومیل په تړاو اندېښنه ښیي. د ولسي جرګې غړي چې تازه د 1499 کال بودیجې په ترتیب کار کوي وایي چې مالی وزیر له افغانستان بانک څخه د 10 سلنې مالیې نږدې 15 میلیارد افغانۍ مالیې وزارت ته انتقال کړي چې په تړاو یې ولسي جرګې ته وضاحت نه دی ورکړل شوی. د ولسي جرګې د مالیې او بودیجې کمیسیون غړي وایي چې د یادو پیسو په تړاو د تیر په څیر اندېښنې موجودې دي چې ښایي فساد پکې شوی وي. افغانستان بانک څخه 15 میلیارد افغانۍ د کریډټ کرنسي 15 میلیارد افغانۍ وزارت مالیې ته انتقال شوي دي. وزارت مالیې څخه چې کوم پیسې تللي دي خو تاسو پوهېږئ چې په 9 کال کې چیرې ولاړلې، اوس 15 میلیارد افغانۍ وزارت مالیې ته راغلي دي او هغه مصرفېږي. دا ډېره مهمه موضوع ده او دا پیسې ډېر غیر قانوني انتقال شوي دي. 15 میلیارد افغانۍ دي. هر کاری که مخالف سند بودجه که قانونی بودجه تلقی می شود انجام شده باشد تخلف قانونی تلقی می شود و موردی باید بررسی و بازخواستی ولسی جرګه قرار بگیرد. د ولسي جرګې نور غړي وایي چې د 10 سلنه مخابراتي مالیې له درکه د راټول شوو عوایدو سرنوشت نامعلوم دی او له افغانستان بانک څخه د مالیې وزارت د یادو پیسو لیږد د قانون خلاف عمل دی. یک افغانی هم بدون اجازه پارلمان از یک افغان گرفته نشود، از یک کود به کود دیگر انتقال داده نشود، از یک منبع به منبع دیگر انتقال داده نشود. هر تصمیم مالی ولو رئیس جمهور بگیرد از نظر قانونی خلاف قانونی است. د افغانستان روڼتیا څار بنسټ هم وایي مخابراتو وزارت چې د 10 سلنه مخابراتي مالیې راټولولو مسؤلیت لري پر عوایدو حاکمیت نه لري او یا د پیسې د ارګ له لورې په نامعلومو مواردو کې لګول کیږي. د وزارت مالیه چې کوم د مرکزی دفتر کې د عوایدو ریاست د هغوی سره ما جلسه درلودله څه موده مخکې، نو هغوی وویل چې د دې د راټولولو او د دې د سټریمز یا چې کوم هغه لاینونه دي چې په هغې کې د فنډ ته یا دې صندوق ته چې کوم عواید راځي هغه موږ ته نه دي معلوم، بلکې دغه صندوق کې څونه عواید راځي هغه ټول خپله رئیس جمهور ته چې کوم دی ګزارش کیږي.
په ورته وخت کې د مالیې وزارت هم مني چې یادې پیسې له افغانستان بانک څخه دغه وزارت ته انتقال شوي دي، خو په وینا یې چې یاد وزارت د افغانستان ټولو مالیاتي عوایدو راټولولو مسؤلیت لري. د کریډټو د 10% مسله، د دولتي بانکونو د مفاد مسله، د نورو دولتي اداراتو د خدماتو د فیس مسله ده. په آخر کې ټول د افغانستان د حکومت عواید دي چې د قانون مطابق باید د مالیې وزارت ته انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسي جرګې ویلي وو چې له نورو کوډونو څخه یو نویم کوډ ته په غیر قانوني توګه پیسې انتقال شوي او له دې کوډ څخه په نامشخصو مواردو مصرف شوي دي. په کابل کې د چین سفیر وایي افغانستان کې سوله د ټولې سیمې په ګټه ده. وانګ یو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ویل چې بیجینګ په افغانستان کې تلپاتې سوله غواړي او دوی به د سولې برخه کې خپلې هڅې جاري وساتي. د چین سفیر همداراز له افغان سیاسي قشرونو او رسنیو وغوښتل چې د هانګ کانګ او شینجیانګ په کړکېچونو کې بېطرفه پاتې شي. په کابل کې د چین نوی سفیر وایي چې هیواد د افغانانو په مشرۍ د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي. په کابل کې د چین سفیر وانګ یو چې خبري ناستې ته وینا کوله وویل چې په افغانستان کې روان کړکېچ او تاوتریخوالی له سوله ییزو لارو پای ته ورسیږي. د نوموړي په خبره په افغانستان کې روان تاوتریخوالی او جګړې د هیچا په ګټه نه دي او یوازینۍ لار چې افغانان له روان بحران څخه ژغورلی شي د سولې خبرې دي. موږ به په افغانستان کې د سولې غوښتونکي یو، د سولې لپاره د زمینې برابرونکي ملاتړي او په دې برخه کې به د پرمختګ لامل شو. موږ غواړو چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړو. په افغانستان کې روان تاوتریخوالي او جګړې د هیچا په ګټه نه دی او دا یوازې له سوله ییزې لارې د حل وړ دی. د چین نوی سفیر چې شاوخوا 2 اونۍ د دندې له پیل تېرې شوي همداراز وایي چې د هانګ کانګ روان لاریونونه او د شینجیان کړکېچونه د هغوی کورني مسایل دي او افغان حکومت او رسنۍ دې پکې بېطرفه پاتې شي. وانګ یو له افغان حکومت هم وغوښتل چې د ښې ملګرتیا ساتنه دې وکړي او هلته روان کړکېچونه د دې لامل نشي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شي یا افغان حکومت ترې زیانمن شي. چین له افغانستان سره له ښو اړیکو درلودلو ډیر خوشحاله دی. موږ نه غواړو چې افغانستان د نړۍ په سترو لوبو کې یو طرف ونیسي او په هر دلیل چې وي بیا ترې زیان وویني. ټول هیوادونه دا تجربه لري چې له ترهګرۍ سره څه ډول مبارزه وکړي او له دې مبارزې یې ډیر درس هم اخیستی دي. په کابل کې د چین سفیر دغه راز وایي چې هیواد یې تیار دی له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نوموړی وایي چې هیواد له افغانستان سره پر دواړو خو همکاریو ولاړې اړیکې لري او هیڅکله هم د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنې هڅه نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د سولې له هوکړې پرته هم سرتیري کمولی شي. مارک اسپیر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي ضروري نه ده چې د سرتیرو ایستل وسلوالو طالبانو سره په هوکړې پورې وتړل شي ځکه افغانستان کې وضعیت اوس ښه شوی او دوی حالت ته په کتو سره د سولې له هوکړې پرته هم خپل سرتیري کمولی شي. په ورته وخت کې ډونالډ ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي چې افغانستان ته یې وروستی سفر بریالی و او دی ډیر خوښ دی. د طالبانو او متحده ایالاتونو د استازو ترمنځ د سولې پر توافقنامې د خبرو بیا پیلېدو په تړاو تر رپورټونو وروسته تازه د امریکا د ملي دفاع وزیر وایي چې دوی د سولې له هوکړې پرته هم افغانستان کې خپل سرتیري کمولی شي. مارک اسپیر له رسنیو سره په خبرو کې ویلي ضروري نه ده چې د سرتیرو ایستل له طالبانو سره په هوکړه پورې وتړل شي ځکه افغانستان کې اوس وضعیت ښه شوی او دوی حالت ته په کتو د سولې له هوکړې پرته هم خپل سرتیري کمولی شي. ضرور نه ده چې د سرتیرو حضور یا وتل له طالبانو سره په سولې پورې وتړل شي. موږ حالت ته په کتو پرته د سولې له هوکړې هم خپل سرتیري کمولی شو. د سرتیرو ایستل له طالبانو سره د سولې په هوکړې پورې هیڅ تړاو نه لري. په افغانستان کې وضعیت ښه شوی دی او ملګري هیوادونه هم له امریکا سره په دې هوکړې ته رسیدلي چې کولی شي تهدیدات کنټرول کړي. نو د امریکایي ځواکونو کمول پر وضعیت اغیز نشي کولای.
د امریکا د دفاع وزیر همداراز ویلي چې دوی کولی شي په افغانستان کې خپل سرتیري له طالبانو سره د سولې تر هوکړې مخکې کم کړي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې افغانستان ته تر سفر وروسته د لومړي ځل لپاره رسنیو سره خبرې کړې ویلي چې افغانستان ته سفر بریالی و او د ترې ډیر خوښ دی. افغانستان ته مې سفر بریالی و او زه ترې ډیر خوښ یم. هلته مې له خپلو سرتیرو او ولسمشر غني سره هم مثبت خبرې درلودې. افغانستان کې د وضعیت د بهبود او د سولې له هوکړې پرته د بهرنیو ځواکونو شمیر د کمولو په تړاو د امریکا د دفاع وزیر څرګندونې داسې مهال دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په تړاو د وروستیو تماسونو او د سولې توافقنامې د نهایی کېدو په اړه خوشبینۍ ډېرې شوې دي. په کندز ولایت کې د ملي اردو د یو سرتیري مېرمن وایي 15 ورځې کېږي چې خاوند د تخار درقد په اوبو کې ډوب شوی، خو تر اوسه د جسد د رایستلو لپاره اقدام نه دی شوی. دغه مېرمن وایي له 15 ورځو راهیسې ټولو دولتي ادارو ته مراجعه کړې خو هېڅوک یې غږ نه اوري او فریاد ته یې غوږ نه ږدي. خو د شاهین قل اردو وایي دا سرتیری د خپلې بې پامۍ له امله اوبو کې غرق شوی او د بیرته رایستلو لپاره یې هڅې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د تخار ولایت په درقد اوبو کې د یو ډوب شوي سرتیري د میرمن فریاد. دغه میرمن وایي چې 15 ورځې کېږي چې خاوند یې له نورو سرتیرو سره د تخار ولایت د درقد سیند کې له موټر سره یو ځای غرق شوی، خو هرې دولتي ادارې ته چې مراجعه کړې څوک یې غم کې نه دي او د جسد د رایستلو لپاره اقدام نه کیږي. 15 روز میشه شوهرم در خط داخل دریا غرق است. 9 روز میشه که در خط جنگ است. میفهمی دورت والی در خط بودم. آمر تفتیش قل اردوش قماندان کندکش میگریزه و میگریزه مرا جواب نمیتن. امشب که آمدم دین روز آمدم از درقد با اولادای رنگ زرد بیچاره به سر روشتم دیدم ای خدا داد میگم مسلمانای جهان. دغه میرمن وایي چې د کندک قومندان او نورو امنیتي ادارو مسؤلانو پورې د خپل غږ رسولو هڅه کړې خو چا پام ورته نه دی کړی. باشه پاکه شوهرمه قومندان قل اردو جواب بده وزیر دفاع اسد الله خالد بی غیرت. په ورته وخت کې د شاهین قل اردو مسؤلان بیا وایي چې دغه سرتیری د خپل بې احتیاطۍ له امله اوبو کې له خپل موټر سره یو ځای غرق شوی او د بیرته د رایستو لپاره یې هڅې شوي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. این که اهمیت جان یک پرسنلشان به چقدر اهمیت داره، قطار یک ملاکی از اینجا حرکت کردن به خاطر نجات از این اونا را زاب پس دوباره بکشن. ما از وزارت داخله آب بازار گرفتیم، همچنین چندین واسطه به خاطر نجات از او رفتن اما متاسفانه تا هنوز موفق به این نشدیم. تر دې مخکې هم دغه میرمن د رسنیو پر وړاندې خپل غږ اوچت کړی و او له اوبو څخه د خپل خاوند جسد د رایستلو غوښتنه یې کړې وه خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي په لوګر ولایت کې باید د جنسي ځورونې راپورونه په دقیقه توګه وڅېړل شي. د جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیز ویلز ویلي افغان حکومت او لوی څارنوالي د په لوګر ولایت کې د جنسي ځورونو د ادعاو او راپورونو دقیقه پلټنه وکړي. د ویلز په وینا د ماشومانو او زده کوونکو جنسي ځورونه په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده او دغه ډول پیښې باید سمې وڅېړل شي. په ورته وخت کې افغان حکومت بیا ویلي چې لوی څارنوالي دغه مسله په هر اړخیزه توګه څېړي. د کورنیو خبرونو پر دوام بهرني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د ناټو د غړو هیوادونو مشران د دې سازمان د جوړېدو د 20 کلیزې نمانځلو لپاره لندن کې راټول شوي دي. خو دا سرمشریزه داسې مهال جوړیږي چې د ناټو غړي دمګړۍ پر بېساري شدیدو داخلي اختلافاتو ښکېل دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر تر دې غونډې وړاندې په خپل فرانسوي سیال ایمانویل ماکرون سختې نیوکې کړي او ویلي دي چې فرانسه تر بل هر چا ډېر ناټو ته اړتیا لري. خو دته داسې ښکاري چې پاریس له دغه تړونه وتل غواړي. ماکرون څه موده وړاندې ناټو سازمان چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د شوروي اتحاد له اړخه له پیښو ګواښونو سره د مقابلې لپاره جوړ شوی و له ذهني پلوه مړ بللی او ټینګار یې کړی و چې
دا سازمان باید یوازې پر امریکا متکی نه وي. په ورته وخت کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي که د ناټو نور غړي د سوریې کردانو ملیشې ترهګر ونه ګڼي دوی به د بالتیک هیوادونو له دفاعي پلان سره مخالفت وکړي. هغه دا څرګندونې د ناټو سرمشریزه کې د ګډون لپاره لندن ته له روانېدو وړاندې کړي دي. ترکیه له روسیې د دفاعي سیسټمونو له اخیستو رانیولې د سوریې تر جګړې او د کردانو د ملاتړ تر پالیسۍ پورې د بېلابېلو موضوعاتو پر سر له امریکا متحده ایالتونو او د ناټو له نورو غړو سره جدي اختلاف لري. ناټو د بالتیک او ختیځ اروپا دفاعي پلان د دې لپاره جوړ کړی چې هلته خپل متحدان د روسیې د پوځي مداخلو له ګواښه خوندي وساتي. د نن شپې خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم.